په خیرونه دا ویډیو د عمران خان صاحب د مخالفینو لپاره او د عمران خان صاحب د حامیانو دواړو لپاره اوریدل ډیر ضروری دي او شریکول یې د دغه نه هم زیات ضروری دي. دا ویډیو د آیرن ټراینګل متعلق ده. آیرن ټراینګل مطلب د وسپنې مثلث. د وسپنې مثلث او د عمران خان ترمنځ تعلق څه دی هغه درته وایم. خدا درته لومبی وایم چې د وسپنې مثلث د نامه نه واخله د خپې د غټې ګوتې پورې څومره چې اډوکي دي بونز، څومره چې پټي دي مسلز، او څومره چې جوینټس دي یا جوړونه دي، دې درې وانو ته ویلی شي په اصطلاح آیرن ټراینګل یا د وسپنې مثلث. او په دې حصه کې د انسان د وجود په دې حصه کې د انسان 50% هډوکي دي او 50% په دې حصه کې د انسان مسلز دي. اوس راځم بنیادی خبرې لا. د یو ځوان انسان بلکې د هر انسان دپاره خپې چې کوم دي نو دا داسې دي لکه د عمارت دپاره ستنې یا پیلرې یا فاونډیشن پیلرز. دا هغه فاونډیشن پیلرز دي. او بل دا چې په پریونشن هیلث میگزین کې یو آرټیکل چاپ شوی دی چې بوډاتوب د ویښتو په سپینېدو، د مخ په جرو په کوتونو نه دی بلکې بوډاتوب د خپو د اړخه شروع کیږي. یعنی بنده ته د لاندې نه بوډاتوب شروع کیږي او زیات غم د ویښتو او د مخ د جرو په ځای باندې زیات فوکس د خپل صحت حوالې سره د اوږد وخت، د اوږد عمر او د ښه صحت د ایکټیو لایف لپاره ضروري ده چې موږ د خپو یا د خپو نه لاندې یا د دې نامه نه لاندې چې څومره وجود دی د دې په صحت باندې کنسنټریشن یا فوکس راوړو. دا زمونږ اوورال په مجموعي صحت باندې ځکه ښه او په ذهني صحت هم خاص سر ځکه پرې باسي چې اعصابي نظام 50% نیورون چې دي دا هم په دغه آیرن ټراینګل کې یا د وسپنې په دغه مثلث کې موجود دي. اعصاب یا عصبي تارونه یا نري د وینې کم نظام چې دی هغه هم 50% د دغه ځای نه تېرېږي. د یو ځوان سړی که په خپو باندې روغ وي نو دا تر 800 کیلوګرامه پورې وزن برداشت کولی شي. په روزانه بنیاد باندې که سړی اکسرسایز نه کوي یا واک نه کوي یا غیر فعال پاتې شي تقریبا د 2 هفتو دپاره، یعنی د 14 ورځو دپاره یو ځوان سړی غیر فعال پاتې شي نو د ده په پټو کې د ده په خپو کې کمزوري دا راځي تقریبا 25 to 30% دا کمزوري کیږي او د دې دوباره فعال کېدل یا صحتمند کېدل کافي وخت اخلي. د 2 میاشتو کې د خپو ته یا د دغه ټرای کدی واک نه کوي، د حرکت نه کوي، د فعالیت نه کوي نو د دې آیرن ټراینګل ته دومره زیان رسی چې هغه بیا په کلونو وخت اخلي. که سره د دې چې دی به اکسرسایز هم کوي، دی به ورزش هم کوي، دی به واک هم کوي، چهل قدمي به هم کوي، منډې به هم وي، خو کافي اندازه وخت اخلي چې دوباره فعال شي. او 25-30% زیان رسیدل انساني وجود ته دا ډېر لوی زیان دی. نو در یادوله مې دا چې د خان صاحب هم دې سره یو نږدې تعلق دی، خو واک کول په روزانه بنیاد باندې خپل ځان ښه ساتل، خپل اعصاب د خپل ذهني جسمانی او د دې ترڅنګ ضروري خبره چې ده نو هغه د انسان جنسي صحت دی. که تاسو اسکواټس خلک لګوي، مختلف قسم چې د ټیسټسټریون یا سیکس چې کوم هارمونز دي د هغې د اکټیویشن دپاره زیاتره اکسرسایزز بیا یا دغه مشقونه چې دي تمرین چې دی نو هغه بیا خلک د خپو کوي. دغلته بیا ضروري چې د وینې ګردش دا فعال وي نو بیا انسان جنسي طور هم فعال وي، ځکه چې دغه د ژوند د بقا یو نښه ده، ضمانت دی. په دې موضوعاتو شرمېدل ځکه دي پکار او خبرې پکار دي چې دا زموږ د ژوند سره تړلې خبرې دي. نو ویل مې دا غوښته چې بوډاتوب د دغه پریونشن میگزین د ریپورټ مطابق بوډاتوب د لاندې نه شروع کیږي، د خپو نه شروع کیږي. نو د خپو او د دغه آیرن ټراینګل یا د دغه وسپنیز مثلث خیال ساتل او صحت ساتل دا ډیر زیات ضروري دي. او دا زموږ په عمر اوږدوالي کې او زموږ د صحت په اوږدوالي کې زموږ د ایفیشنسي په زیاتولو کې ډیر زیات مهم کردار ادا کوي. راځم خان صاحب اړخ ته. خو دا تاسو ته یاد دی چې زموږ د روزانه ژوند 80% سرګرمیانې دا د دې نامه نه ښکته د وجود دی سره تړلي. تګ دی، راتګ دی، منډه ده، اکسرسایز دی، گیم دی، دفتر ته تللي، څومره چې کارونه دي 70% کارونه دا موږ د دغه حصه باندې کوو، په دغه آیرن ټراینګل باندې کوو چې دومره اهم دی. بیا به خامخا د صحت خیال ساتو. بنیادی خان صاحب ته چې کله بنده وګوري دی دا 2 کالو دی او دا کرکټر اکثر خپل عمر لږ
لږ نه کافي حده پورې 3 4 5 کاله دي کم ښیي، ځکه چې د دې وجوهات دي په انډر 16 کیلو بدل 18 کیلو بدل انډر 19 کیلو بدل انډر 23 دی، بیا ریټایرمنټ طرف ته تله، د دوران کې کپتانی کرکټ کول. د دې ټولو مقصدونو دپاره کرکټران موسټلی د اوس نه دا د پخوا نه د پارټیشن نه بلکې کرکټ چې دلته راغلی دی نو کرکټران خپل عمر کم ښیي. د خان صاحب عمر زما د اندازې مطابق 75 راوند اباوټ دی، 1 پلس ماینس 1، یعنی یو به کم یو به سیوای، یا به 74 یا به 76، خو 75 زه 75 استیمیټډ یا اوسط یا ایوریج د عمر دی. خدای صحتمند دی او د دې شاته بنیادی وجه هم د خان صاحب خپل صحت باندې فوکس ورکول دي، صحت ته، او بل د خپونه ډیر مضبوط دی، ګرځېده، منډه، رننګ، واک، ایکسرسایز، او چې دغلته نه مضبوط دی نو بیا جذبه هم شته، بیا په ګنټو تقریرونه هم کولی شي، بیا په ګنټو سفرونه هم کولی شي. بلا ډېر الزامات دي په د منشیاتو د استعمال، خو د هغې باوجود هم دی سروایو کوي، شکل صورت یې مینټین ساتلی، فزیکلی هم مینټین دی او جسمانی طور ډېر زیات فعال دی. ویلی شي چې د جنسي طور هم ډېر فعال دی، خو دغه ذاتي معاملات دي. خو 3 ودونه یې کړي دي، ښکاره خبره ده، دا یو په مثبت پهلو کې دا خبره واخلئ. نو دا د 75 years of age کې یو کرکټر، یو انسان دومره فعال کېدل چې زرداری صاحب یا میا صاحب د خان صاحب مور ارلیس لږ ډېر عمر کمی بیشي سره دا تقریبا همزول دي، خو د هغې اپیرنسز، د هغې ګیټ اپ، د هغې آوټفټ، د هغې لباسونه، د هغې چال ډال، د هغې ویناګانې او د ده په ویناګانو کې بنیادي فرق چې دی او د سیاست کې په فعالیت کې هغه د انرژۍ دی او د فزیکل سټرینث دی، د جسمانی استحکام دی او د دې شاته ایکسرسایز دی. بنده خامخا پکار ده چې په ورځ کې نیمه ګنټه دا انسان خپل صحت له ورکوي، ځکه چې که څوک پیسې ټکې ګټي نو د صحت دپاره، د ښه صحت دپاره ضروري ده انجوای کول دپاره، یا ته نوبل کاز دپاره هم کار کوې نو ضروري ده چې ته صحتمند یې، ته د نوم نمایش دپاره هم کار کوې نو پکار ده چې ته صحتمند یې، ته د دین خدمت هم کوې نو پکار ده چې ته صحتمند یې، ته د دنیا خدمت هم کوې او ته نظریاتي پرچارونه کوې، د نظریاتو سره وابسته نو پکار ده چې ته صحتمند یې، ته د خپل مور او پلار ښه خدمت کول غواړې، د خپل ټولنې، خپل قام، د خپلې ژبې، د خپلو خلکو یا د انسانیت، نو پکار ده چې ته صحتمند یې. دا صحت چې دی نو بنیادي طور بیا تا ته انرژي دربخي او هغه انرژي ته نه صرف د ځان په ښه راوستی شي بلکې د کل هم انسانیت او د ټول قام په ښه راوستی شي. لنډه خبره ده. نو آیرن ټراینګل خیال ساتل، هسې خو ایکسرسایز ته باقاعده که بنده جم ته ځي، پراپرلی فوټبال کوي، کرکټ کوي، گیمز کوي، منډه وایي، رننګ کوي، خو د عمر په صحیح حصه کې د کارونو یا د مصروفیاتو یا د شخصیت حساب سره یا د ټولنیز ژوند حساب سره که دغه لوبو ته وخت نشي ویستی، پیر ګروپ یې نه یا عمر خلک یې نه هغه میدانونو کې بیا هلته نشي سروایو کولی، سوشلي لږ دباو یې پې خلک کې بد ګڼي. نو واک خو اټلیسټ چې 45 منټ نه واخله د 1 غنټې پورې، دا هر انسان، هر پښتون موږ په ځان فرض کو چې موږ به خپل صحت ته، خپل ځان ته وخت ورکوو. که زموږ ځان ته وخت نه ورکوو او بیا د بل دپاره موږ څومره اوږده تقریرونه هم کوو، د دې مطلب به دی چې دغه هر څه دروغجن او په چا به اثر ځکه نه کېږي چې موږ به په خپله آیډیل ژوند به زموږ نه وي، جسمانی طور او د صحت حساب سره یا سماجي طور یا مالی طور که زموږ ژوند په خپله باندې آیډیل نه یا مناسب نه یا متوازن نه، نو که بیا د تبلیغ مونږ ډېر د ژوند په هره شوبه کې که مونږ تبلیغ کوو، موټیویشن او انسپریشن، دا هم د عملي اظهار نه راځي. نو پکار ده چې د خپل صحت بهرحال خیال وساتو. چونکې زه ماسخوتن دا وخت واک کوم، بیا خواب نږدې ملګری دی، ورور دی، نو ده سره په دې موضوع خبرې وشوې. بیا مې غوښته چې دغه ارټیکل چې ما 4-5 ورځې وړاندې لوستی و، کتلی مې و، بیا مې کاپي کړی هم و، نو غوښته مې چې در سره یې شریک کړمه، تاسو واورئ، د ملګرو سره یې شریکوئ، کور هم ودان د وخت راکولو.